د افغان سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي هغه ماشومان چې په اور سخت سوځېدلي وي او یا یې هم هډوکي سخت میکروبي شوي وي المان هیواد ته یې د درملنې په موخه استوي. د افغان سرې میاشتې ټولنې ویان مدثر همراز وایي هغه ماشومان چې د سوځېدو سلنه یې زیاته وي د المان هیواد د سولې خیریه بنسټ له لوري یې وړیا درملنه کیږي. افغاني سره میاشت د هیواد په کچه په مختلفو برخو کې د هیوادوالو سره مرستې ترسره کوي. همدارنګه د دغې مرستو په برخه کې یو هم د صحت برخه ده چې د صحت په برخه کې په ځانګړي ډول هغه ماشومان ناروغان چې هغه په اور سخت سوځېدلي وي او همدارنګه هډوکي سخت میکروبي شوي وي دغسې ماشومان افغاني سره میاشت د المان هیواد د سولې د خیریه بنسټ مؤسسې په همکارۍ او د هغوی په ملاتړ المان هیواد ته لیږدوي او د هغوی درملنه کوي هلته. مدثر همراز دغه راز وایي افغان سرې میاشتې ټولنې په تیر 1403 هجري قمري کال کې نږدې 9 اتیا دغه ډول ناروغان المان هیواد ته استولي وو چې له ډلې یې د 8 ناروغانو درملنه شوې او بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي. نوموړی دغه راز زیاتوي د دې ناروغانو له ډلې یې 15 تنه نور بیا 2 کورنیو روغتونونو ته ورپېژندلي او دلته یې درملنه ترسره شوې ده. افغاني سرې میاشتې په تیر 1403 کال کې نږدې 9 اتیا داسې ناروغان المان هیواد ته استولي دي چې د دې ناروغانو له جملې څخه 88 ناروغان صحت یاب شوي دي او هغوی د صحت په جامو کې بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي چې د دې ناروغانو له جملې څخه 15 داسې ناروغان چې هغوی په هیواد دننه 2 روغتونونو ته چې یو هم د فرانسویانو روغتون دی او بل هم د کیور روغتون په کابل کې د 2 روغتونونو ته معرفي شوي دي او هغوی هلته درملنه ترسره شوې ده. د یادونې وړ ده چې د راتلونکي کال لپاره د المان هیواد د سولې خیریه بنسټ په پلان کې لري څو له 100 بیا تر 110 تنو نورو ناروغانو درملنه هم وکړي او یاد هیواد ته یې واستوي. دغه ناروغان له 6 میاشتو نیولې تر 1 کاله المان هیواد کې ساتل کیږي چې د درملنې ټول مصارف یې د یاد خیریه بنسټ لخوا ورکول کیږي.